السلام علیکم ملګرو، الله تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ. که چېرته تاسو په خپل موبایل کې او یا هم په کومو اپلیکیشنونو کې او یا هم د بل چا په موبایل کې تاسو خپله آی ډي خلاصه کړې وي او هغه درنه د بل کس یا هم کوم اپلیکیشن کې فعاله پاتې شوې وي، تاسې په خپل فیسبوک کې د هر چا د موبایل څخه او د هر اپلیکیشن څخه لاګ آوټ کړئ. را به شئ خپل فیسبوک به راخلاص کړئ، بیا به په دغه 3 لاین باندې کلیک وکړئ. بیا به دلته راشئ سیټینګ ته، په دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ دغه ځای ته پاسورډ اینډ سیکیورټي باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته په دغه ځای کې ښایي نو چې تاسې د هر چا په موبایل کې یا هم په هر اپلیکیشن کې تاسو خپله آی ډي خلاصه کړې وي، نو هغه به تاسو له دغه ځای څخه لوګ آوټ کوئ. نو تاسې به راشئ په دغه سی مور باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړل نو دغه ځای کې به تاسو ته دغه ټول ښایي چې تاسو د چا په موبایل کې او یا هم په کمپیوټر کې او یا هم په کوم اپلیکیشن کې په هر څه کې چې تاسو آی ډي خلاصه کړې وي، نو هغه تاسو ته دغه ځای کې ښایي. تاسې به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ لوګ آوټ اف آل سیشن، په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. که چېرته تاسو په هر موبایل کې یا هم هر اپلیکیشن کې تاسو آی ډي خلاصه کړې وي، نو هغه په دې طریقه باندې لوګ آوټ کړئ. بیا په دغه ځای کې لوګ آوټ باندې کلیک وکړئ. نو له دې سره به ستاسو آی ډي د هر چا له موبایل څخه او د هر اپلیکیشن څخه لوګ آوټ شي، یوازې به ستاسو په موبایل کې فعاله پاتې شي. تر بلې ویډیو د الله په امان.